په دې نن سبا دور کې وګوره په فلسطین باندې تقریبا زما د علم مطابق 18-19 مهینې وشولې چې ظلم شروع دی. زما عالم ته خبرو، زما مفتی ته خبرو، زما شیخ ته خبرو، زما ملک ته خبرو، دا خو پرېږده زما د کلي ورکوټی ماشوم هم په دې خبرو چې فلسطین کې بېګناه ښځې وژل کېږي، بېګناه ماشومان وژل کېږي، بېګناه سړي وژل کېږي، بېګناه انسان وژل کېږي. خو چې زمونږ طاغوت څو پورې حکم نه و کړی د جهاد د فرض کولو، څو پورې چې زمونږ طاغوت زمونږ د مشرانو ته نه وویلي چې هلکه جهاد نه ووایي چې فرض دی، دا ټول غلي وو. غټ غټ مفتیان، غټ غټ علما دي زمونږ چې هغوی په دې خبرې باندې غلي وو. ولې چې هغوی ته کم طاغوت یې ځان ته جوړ کړی او د هغې طاغوتو حکم نه وشو. او چې څرنګه طاغوتو حکم وشولو، ورور مې ګاډي سټارټ کړل، راغلل، ودرېدل په سټیجونو باندې، په ممبرو باندې، ټول وویل چې فلسطین دا چې کوم د دې سره جهاد فرض دی او د اسرائیلو سره داسې دی او داسې دي. دا ولې طاغوت حکم وکړو. نو طاغوت دومره خطرناکه نظریه یا سوچ یا یو فکر یا یو انسان دی چې په دې باندې الله تعالی اولنې رد کړی دی. فمن یکفر بالطاغوت، اور څوک چې کفر کوي په طاغوت باندې، ویؤمن بالله، بیا هغه ایمان راوړلی شي په الله باندې، ځکه چې طاغوت د هغه په سینې کې وینه. کله چې ستا په سینې کې طاغوت وي تر هغې پورې ته الله ته هېڅ کله ځای نشي ورکولی، د الله امور ته هېڅ کله ځای نشي ورکولی.